السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. مونږ ټول اولادونه لرو، که هغه نارینه وي که ښځینه اولاد دي. په دې باندې اول شکر باسل پکار دي. مونږ ټول دا غواړو چې الله پاک زمونږ اولادونه نیک صالح لوی کړي، ښه تربیه وګوري، قوم کې ښه نوم ولري. د دې هر څه لارې اسلام موږ ته ښودلي دي. دا یوه سلسله موږ شروع کړې د اولاد تربیت په نامه باندې. په دې سلسله کې به موږ هغه نقاط تشریح کړو چې هغې باندې اولاد ښه تربیه ګوري. ډېر خلک دي چې اولادونه خپل شکایتونه کوي، که هغه واړه وي هم شکایت کوي چې ډېر نارام دی، ډېر بېادبي کوي. که لوی وي هم ترې شکایت کوي چې خبره نه مني، قوم کې غلط کارونه کوي، غلطه تربیه لیدلې ده. د دې وجه څه کیدی شي، دا ټول به انشاءالله په دې سلسله کې موږ تشریح کوو. دا یوه انشاءالله اوږده سلسله به وي. په دې هر نقطه چې د اولاد تربیه باندې اثر کوي، او که هغه نارینه وي که ښځینه وي، هېڅ فرق پکې نشته دی. یوه غټ مشکل مونږ کې دا ده چې نارینه اولاد ته توجه ډېره ورکوو، ښځینه اولاد ته توجه نه ورکوو. حالان دا دی چې الله پاک ته تقوا مهمه ده. نارینه او ښځینه فقط دا د یو د نظام جوړښت دی چې الله پاک په دنیا کې پیدا کړی دی. که تاسو د خضر علیه السلام واقع ته وګورئ، موسی علیه السلام سره هلته خضر علیه السلام لاړ شي هغه ماشوم ووژني، حالان چې هغه نارینه وي. هغې پسې الله پاک هغه نفر ته زنانه اولاد ورکړي، هغې نه تقریبا 80 پیغمبران بني اسرائیلو کې الله پاک پیدا کړي. الله پاک ته تقوا ډېره مهمه ده. یوه لویه مشکل چې مونږ کې دا دی، نارینه اولاد ته توجه ډېره کوو، ښځینه ته نه کوو. بیا همدغه نارینه اولاد وروسته پاڅېږي، مور پلار سره بد چلند کوي، قوم کې ښه نوم نه پیدا کوي، په بد نوم مشهور شي. د دې ټول عامل او د ټولې وجې به انشاءالله په دې سلسله کې مونږ تشریح کوو چې څنګه مونږ خپل اولاد ته ښه تربیه ورکړو، زمونږ اولاد تابعدار شي، هم د مور پلار تابعداري، هم په جامع کې ښه نوم ولري. انشاءالله زمونږ سلسله مونږ سره تعقیب کوئ. ډېر مهم او اهم نقاط دي د اولاد تربیې لپاره چې ډېره فایده به ترې واخلئ، مونږ ټولو ته په ګټه ده. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.